د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه تسلیمي د اسلامي جمهوریت یا بشپړه غاړه ایښودل او یا پر ایران د امریکاوي جوړونکی برید دا هغه دوه احتمالونه دي چې لویدیځ د تهران او واشنګټن ترمنځ د مذاکراتو د پایلې په اړه مطرح کوي. ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ عباس عراقچي او سټیو ویکتاف د سیمې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په حضور کې مخامخ خبرې اترې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خبریالانو سره په یوه مرکه کې ویلي چې له ایران سره خبرې اترې روانې دي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال لوی جنګي بیړۍ په حرکت کې دي. د ایران سره د وروستیو پیښو په اړه هغه وویل موږ به وګورو چې خبرې اترې څه پایله به ولري. له ایران سره خبرې اترې روانې دي. لوی بیړۍ اوس مهال د ایران په لور روانې دي. موږ له ایران سره په خبرو اترو بوخت یو او وګورو چې پایله به څه وي. په ورته وخت کې د امریکا د جګړې وزیر پیټ هیګس خبرداری ورکړ که تهران د واشنګټن سره د خپلو اټومي فعالیتونو په اړه له خبرو اترو انکار وکړي نو پینټاګون به د اقدام کولو لپاره چمتو وي. هغه ټینګار وکړ چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو ترلاسه کولو وړتیا ونه لري. نوموړی زیاته کړه چې ایران کولی شي مذاکره وکړي یا هم نور انتخابونه غوره کړي. طبعا انا عسکری. در همین حال علی شمخانی در مصاحبه با یک تلویزیون عربی گفته است که اگر مذاکرات غیر مستقیم با امریکا موفقیت آمیز باشد قطعا مذاکره مستقیم را آغاز خواهند کرد. در ادامه آقای شمخانی افزوده که در صورت حمله امریکا به ایران جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند. که چیرې د واشنګټن سره غیر مستقیمې خبرې اترې بریالی شي نو موږ به ډیر ژر مستقیمې خبرې اترې پیل کړو. د اسرائیلو په اړه زه غواړم ووایم چې په دې کې هیڅ شک نشته چې کله امریکا په تهران برید وکړي اسرائیل به بیا هم برخه واخلي او موږ به پرته له شکه ځواب ورکړو. په دې حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت یو لوړپوړی پوځي چارواکی سردار نجات وایي د هغه د هیواد پوځ تر بل هر وخت پیاوړی شوی دی. ما با اینکه اهدافمون کامله و از لحاظ توانمندی ما به مراتب از وعده صادق دو قدرتمندتر و توانمندتر و دقیقتر هست. حتی ایشون فرمودن که بحث آمریکا پیش اومد، ایشون گفتن که هیچ موقع آمریکایی‌ها انقدر زیر دید و تیر ما نبودن که الان هستن. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر په ځلونو د خبرو اترو او جګړې لپاره د خپل هیواد د چمتووالي خبره کړې ده او ایران په دوامداره توګه د تیرۍ پر وړاندې د ځان دفاع لپاره په خپل چمتووالي ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه تازه راپور کې ویلي چې تمت د رواني میلادي میاشتې په ترڅ کې د بندیزونو د څار ډلې او تحلیلي ملاتړ ډلې د ماموریت د غځولو د مسودې په اړه رایه ورکړي. هغه ډلې چې د افغانستان د 1988 بندیزونو کمیټې سره مرسته کوي یا د کمیټه پر هغو کسانو ډلو چې له اسلامي امارت سره تړاو لري بندیزونه لګوي چې پکې د شتمنیو کنګل کول د سفر بندیز او د وسلو تحریم شامل دی. که څه هم اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې یې د اسلامي امارت پر چارواکو بندیزونه او د افغانستان د شتمنیو کنګل پاتې کېدل ناسم او ظالمانه بللي وو. د افغانستان د شتمنیو کنګل کول او د اسلامي امارت پر چارواکو بندیزونه لګول هغه ننګونې دي چې اسلامي امارت په تیرو 4 کلونو کې ورسره مخ دی. دا بندیزونه د 1988 کال د افغانستان د بندیزونو کمیټې لخوا د کمیټې د بندیزونو د څارنې ډلې او تحلیلي ملاتړ ډلې سره په همکارۍ لګول کیږي. د کمیټې ماموریت د روان کال د فبرورۍ په 13 پای ته رسیږي او اوس د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویلي چې دوی به اسلامي امارت پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ډلې د ماموریت د غځولو په مسوده رایه ورکړي. د افغانستان د بندیزونو کمیټه چې په 1988 کال کې جوړه شوه د هغو اشخاصو ډلو شرکتونو او ادارو پر وړاندې د شتمنیو کنګل کول د سفرونو بندیزونه او د وسلو بندیزونه شامل دي چې د اسلامي امارت پورې تړاو لري. در مجموع تحریم‌هایی که از طرف ملل متحد شورای امنیت آن صادر میشه بالای اشخاص و کشورها یک شکل تنبیه دارد چون ملل متحد نمیتونه مستقیما در امور داخلی مداخله کنه، اما این تحریم ها باید به شکل عادلانه باشن نه به اینکه سلیقه‌ای یا به اشاره به رقابت جهان. و در افغانستان فعلا که شرایط تغییر کرده تا تقریبا سال 2021 به این طرف باید این تحریم ها بالای مقامات امارت اسلامی به هر صورتی که باشه باید لغو شه و از بین بره و بگذارن که افغانستان در حال رشد و ترقی صورت بگیره. د افغانستان د شتمنیو کنګل کول د اسلامي امارت د پرله پسې غبرګونونو سربیره د روسیې، چین او د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو په ګډون د نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. روسیې او چین د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر خوشي کولو ټینګار وکړ.
د افغانانو د حقونو د تحقق غوښتنه یې وکړه او د دې پروسې دوام یې د افغانانو د حقونو بې عدالتي او سرغړونه وګڼله. که څه هم اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې د اسلامي امارت پر چارواکو د بندیزونو لګول او د افغانانو د شتمنیو کنګل کول ناسم او ظالمانه بللي وو. سیاسي شنونکي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د افغانانو لپاره مطلق ګڼي او د دې پروسې دوام د ټولو نړیوالو اصولو او معیارونو خلاف ګڼي. بنابراین این رویکرد در واقع برخلاف تمام اصول و موازین بین‌المللی، قوانین و مقررات بین‌المللی هست. با توجه به گزارشاتی که در این زمینه مطرح است، ایالات متحده آمریکا حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده است. بنابراین این دارایی‌ها جزئی از اموال حاکمیتی، یعنی متعلق با مردم هست، نه نظام سیاسی یا حاکمیت فعلی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1988 کال د بندیزونو کمیټه د بندیزونو لیست څاري او د معافیتونو غوښتنې بیا کتنه کوي. دا اداره د څارنې ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې د بندیزونو په پلي کولو کې له غړو هیوادونو سره هم مرسته کوي. د بدخشان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د لبنیاتو تولید او پروسس یو مرکز خپل فعالیت پیل کړی دی. دغه مرکز هره ورځ د 50,000 لیټرو شیدو پروسس کولو ظرفیت لري. د بدخشان د کرنې او مالدارۍ مسؤلان وایي چې داسې پروسس مرکزونه به د کورني تولید وده وکړي او خلکو ته به د کار فرصتونه برابر کړي. د لبنیاتو د پروسس دا معیاري مرکز د لومړي ځل لپاره د بدخشان ولایت د یو اوسیدونکي په نوښت د هالند د دفتر په مالي ملاتړ او د بدخشان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همغږۍ سره د نږدې 50,000 ډالرو په لګښت جوړ شوی. امروز الحمدلله با ایجاد همچون مرکز توانسته که هم ارقام شیر تولیداتش بالا بره و هم نیازمندی مردم تا حدی مرفوع شود و هم مالداران محصولاتشون به یک نرخی مناسبتر به فروش برسند. و این مرکز به هماهنگی ریاست محترم زراعت و مؤسسه محترم کمیته هالند و 1% سهم اساسی از خودمون بوده و هماهنگی این ادارات این مرکز را ساختیم و تشخیص کردیم. الحمدلله فعلا فعالیت داره. خب نسبت سردی زمستان چون در قضیه محصولات لبنی هم تقاضای بازار کمتر است، هم شیر کمتر پیدا میشه. به اون خاطر ما فعلا پروسس ما در روزانه در حدود 300 لیتر شیر هست. د بدخشان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د لبنیاتو پروسس د داسې مرکزونو جوړول د کورني او تولیداتو د ودې لپاره یو مهم ګام دی. این مرکز که ساخته شده روی هدف ازی ساخته شده که از یک زمینه کار ایجاد شده و از یک سوی مثلا مراکز پروسس لبنی به شکل معیاری و استاندارد در ولایت مثلا ساخته شده و از سوی دیگری است که اینی سکتور ما بتونه انکشاف بتیم با حمایت مردم. البته بیشتر مردم باید از این محصولات داخلی خود استفاده بکنن. له بلې خوا یو شمیر ځوانان چې په دې فابریکه کې کار کوي د دې کاري فرصت د رامنځته کېدو هرکلی کوي او وایي چې دا ډول پروژې کولی شي د بیکاري او د ځوانانو د کډوالۍ د زیاتوالي مخه ونیسي. همین شرکت لبنیات پروسس بهار دیگه مدت 5 ماه میشه که در اینجا ما کار یافتم و کار میکنم و از این خوشحال هستم که در اینجا کار یافتم دیگه. تر دې دمخه د بدخشان د بازار لویه برخه اړتیاوې د وارد شویو لبنیاتي محصولاتو له لارې پوره کېدې، خو د دې فابریکې د فعالیت له پیل سره تازه لبنیاتي او کورني تولیدات په تدریجي توګه د بهرنیو محصولاتو ځای نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې مسکو د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ منځګړیتوب نه کوي، خو که دغه هیوادونه وغواړي روسیه چمتو ده چې د دوی ترمنځ د ترنګلتیا او د هوارۍ لپاره مرسته وکړي. د راپورونو له مخې مسکو ټینګار کړی چې اسلام آباد باید خپل ستونزې له نوې ډیلي سره د خبرو اترو او په دوه اړخیزو ډول حل او فصل کړي. په همدې حال کې په روسیه کې د افغانستان سفیر ګل حسن ویلي چې د کابل او مسکو ترمنځ سوداګریزې او اقتصادي اړیکې د پراخېدو په حال کې دي او اسلامي امارت له روسیې څخه د نفت او ګازو د پیرلو غوښتونکی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې مسکو اوس مهال د پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ د منځګړي رول نه لوبوي، خو که غوښتنه وشي په دې پروسه کې هر ډول مرستې ته چمتو دی. دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې او همدارنګه د اسلام آباد او نیو ډیلي ترمنځ اوږدمهاله کړکېچونه په جنوبي او مرکزي اسیا کې د امنیت او ثبات لپاره یو له اصلي ننګونو پاتې دي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې اسلام آباد او نیو ډیلي باید خپل اختلافات په دوه اړخیزو د خبرو اترو له لارې حل کړي.
روسیه د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ منځګړیتوب نه کوي، خو مسکو چمتو دی چې د دې هیوادونو ترمنځ د کړکېچونو په حل کې مرسته وکړي که چیرې دوی یې غوښتنه وکړي. اسلام آباد باید د 1902 کال د شمله خبرپاڼې او د 1999 کال د لاهور خبرپاڼې په رڼا کې خپلې ستونزې په دوه اړخیزه توګه حل کړي. د 1902 کال د شملې تړون د 1901 کال د هند او پاکستان له جګړې وروسته لاسلیک شو چې د بنگلادیش د خپلواکۍ لامل شو او د اسلام آباد او نوی ډیلي ترمنځ د پولو د ټاکلو لپاره د اړیکو د بیا رغولو لپاره لاسلیک شو. د لاهور خبرپاڼه هم په 1999 کال کې د هند او پاکستان د صدراعظمان ترمنځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي بحران او سرحدي تاوتریخوالي وروسته په لاهور کې لاسلیک شو چې موخه یې د تاوتریخوالي کمول او باور جوړول وو. د منځګړیتوب نه اعلانولو سربیره روسیې مخکې له دې د سوداګرۍ، انرژي او ترانسپورت په برخو کې له پاکستان سره د همکارۍ زیاتولو او د 2013 کال لپاره د پلان شوي اقتصادي همکارۍ تړون رامنځته کولو ته اشاره کړې ده. داسې انګیرل کیږي چې روسیې خپله ستراتیژي له محدود سیاسي رول څخه له پاکستان سره ګډ اقتصادي او امنیتي ګټو ته بدله کړې ده. در چنین شرایط به نظر می رسد که روسیه می خواهد بی‌طرف بماند چون با هند و پاکستان روابط خود را حفظ کند و ضمنش این مسئله که پیش آمده هر دو کشور بین خود حل نمایند و همچنان گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با هر دو کشور داشته باشد و همچنان به خاطر ثبات منطقوی از افغانستان نیز حمایت نماید. په ورته وخت کې په روسیه کې د افغانستان سفیر ګل حسن ویلي دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او اقتصادي اړیکې مخ په ودې دي او که چیرې ځینې ننګونې په تیره د بانکدارۍ محدودیتونه حل شي، کابل غواړي چې له روسیې څخه تیل او ګاز واخلي او د دوه اړخیزې سوداګرۍ کچه لوړه کړي. ښاغلي حسن دا هم ویل چې روسي شرکتونه په افغانستان کې په صنعتي کانونو او زیربنایي پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا لري او په کابل کې د اوبو د برېښنا د کوچنیو کارخونو د جوړولو په اړه خبرې اترې روانې دي. از اونجایی که افغانستان هم هنوز تحت تحریمات اقتصادی قرار داره و محدودیت هنوز هم پابرجا است و سوی هم روسیه هم تحت تحریمات اقتصادی قرار داره، بنابراین امکان به افغانستان میده تا افغانستان بتونن مواد نفتی از روسیه خریداری بکنن، چون هر قدر ما از کشور همسایه و منطقه کالاهای مورد نیاز خود خریداری بکنیم به اون پیمانه میتونه که هم وقت کمتر بگیره و هم از اینها را کاهش بده. د چارواکي دا هم ویل چې اقتصاد د افغانستان د بهرني سیاست یو له اساسي محورونو دی او د کابل حکومت هڅه کوي چې هیواد د سیمه‌ییز اقتصادي ادغام یو مهمه حلقه کړي او بهرني پانګه اچوونکي را جلب کړي. عزتمند لیدونکو، د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو پر الله پاک مو سپارم. ښې چارې.